ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد د راستنېدو لپاره تیار دی. ډاکټر صاحب ښاغلی غني ویلي زه تیار یم چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته ورستون شم او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره یې تازه خبرې هم کړې دي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. کابل افغانستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په یو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غني ممکن د افغانستان سیاسي بهیر ته راستون شي. متقي په خپل بیان کې دا نه و څرګند کړی چې غني په د رسمي راستنېدو لپاره کله او څنګه پلان لري، خو هغه دا ټینګار وکړ چې د افغانستان ټول سیاسي شخصیتونه به چې په پخواني حکومتي دور کې شامل و یو ځای خپل هیواد ته راستون شي. د یادونې وړ ده چې ډاکټر اشرف غني د 2021 کال په اګست کې د طالبانو تر کابل نیولو وروسته له هیواد څخه فرار شوی دی او له هغه راهیسې د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه ډیر شایعات او اوازې روانې دي. متقي په دې خبره کې د ډاکټر غني د راستنېدو نیت تایید کړی چې د هیواد لپاره به یو ستر ګام وي. د طالبانو د حکومت وزیر همداراز وویل چې د سیاسي یووالي او جوړجاړي په هدف به ټول پخواني سیاسي مشرانو سره په همغږي وکړي ترڅو د هیواد د ثبات لپاره کار وکړي. دا څرګندونې د دې څرګندونې په شرایطو کې راغلي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت راتلونکي حل لارې لپاره پخوانیو سیاستوالو او نخبګانو یو ځای راتګ اړین دی. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا خیر چارې.